بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زما محترم مسلمانان ورونو، یو مسلمان او مومن بنده باید همیشه د خپل عقیدې حفاظت وکړي، ځکه چې عقیده ډیر اهمیت لري. د عقیدې داسې مثال دی لکه یوه بهترینه ونه چې په هغې کې ډیرې بهترینې میوې وي او ډیر ښه فایدې ورکوي، خو چې کله دغه ونه د دې د بیخ خراب شي، د ونې اصل خراب شي، نو زما عزتمندو د دغه ونې ټولې میوې او هر څه خراب شي. دغه د عقیدې مثال دی چې کله د انسان عقیده خرابه وي، په عقیده کې فساد وي، په عقیده کې شرکیات وي، په عقیده کې خرافات وي، نو زما عزتمندو که دا انسان هر څومره اعمال کوي، دا اعمال د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې هیڅ قدر و قیمت نه لري. وجه دا ده چې اصل خراب دی. نو د دې وجه نه مسلمان او مؤمن بنده باید همیشه د خپل عقیدې حفاظت وکړي. نو د دې د وجه نه موږ نواقض اسلام بیانول چې زموږ او ستاسو عقیده محفوظه شي، ځکه چې موږ او تاسو دا نواقض وپیژنو او د دې نه ځان وساتو، د دې دپاره چې زموږ او ستاسو دیني سرمایه، اسلامي سرمایه، اسلامي دولت محفوظ شي. نو زما عزتمندو، دویم ناقض په نواقض اسلام کې هغه شرکي وسایل طلب کول دي. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. یو انسان، یو مسلمان چې د خپل مابین او د رب العالمین په مابین کې شرکي وسایل طلب کوي او دغه شرکي وسایلو نه دعاګانې غواړي او په دغه باندې توکل کوي او د هغې سره مینه او محبت کوي او د هغې نه ویریږي، د دې په وجه باندې انسان کافر کیږي. زما عزتمندو، د دې په وجه باندې مسلمان نه پاتې کیږي، بلکې په کفر کې داخلي. د دې مختصر وضاحت دا دی، تاسو به لیدلی وي چې کله بعضې بدبخته انسانان چې کله قبرونو ته لاړ شي، مزارونو ته لاړ شي، دربارونو ته لاړ شي، پیرانو ته لاړ شي، هلته ډیر په عاجزۍ باندې ولاړي او ډیر بېعقله او جاهلان پکې جاړي هم او ډیر په خشوع او خضوع سره ولاړي او دغه قبر سره دومره محبت چې د سترګو نه اوښکې بهیږي او په دغه قبرونو باندې توکل کوي او دغه قبرونو نه دعاګانې غواړي او داسې تعلق یې سره قایم کړی لکه یو موحده مؤمن بنده چې د خپل رب سره تعلق قایموي. نو دغې ته شرکي وسایل وایي او د دې په وجه باندې دا انسان د اسلام نه خپل لاسونه وینځي او د اسلام نه منتقل کیږي، کفر کې داخلي. نو د دې د وجه نه د دې نه ځان ساتل پکار دی، بلکې خپل تعلق د رب العالمین سره قایمول پکار دی او د رب العالمین نه ویریدل پکار دی، د رب العالمین نه دعاګانې کول پکار دی، په رب العالمین باندې توکل پکار دی، ځکه چې دا ټول د عبادت انواع دي او په دې انواع د عبادت کې چې د یو نوع د عبادت مخلوق ته وګرځو، په دې باندې انسان کافر کیږي. الله سبحانه وتعالی د دې مشرکینو باره کې فرمایي چې کله دا مشرکینو نه تپوس وکړی شي چې تاسو ولې د دې بتانو، ولې د دې غیر الله عبادت کوئ، هغې فرمایي، هغې په جواب کې وایي چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. مونږ خو د دې غیر الله، مونږ خو د دې پیرانو، مونږ خو د دې بتانو عبادت د دې د وجې نه کوو چې دا زموږ الهه دي، بلکې مونږ د دې د وجې نه دا عبادت کوو چې دا مونږ الله ته ورنږدې کوي، شفاعت راله کوي. نو زما عزتمندو، دا عقیده کفري عقیده ده، په دې باندې انسان د دایره اسلام نه خارجېږي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو د عقیدې حفاظت وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.